أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. دا دویم دعا ذکر کئ. مونږ عرض کړو چې دا د دې سورت آخره حصہ ده. نو دا ابتدا کې کم مضامین چې بیان شیو توحید رسالت، نو هغه یو پیر بیا دغه تذکره دلته کې کوي. نو اصل کې خو تعلیم د دعا دی، لیکن د دې دعا په دې تعلیم په ضمن کې د توحید او د رسالت اثبات هم کولای کیږي. نو مخکې آیت کې مبارکه کې فرمایل چې په دې کې د عقل د خاوندان د پاره نخې دي. بیا د عقل خاوندان ذکر کړل چې دا هغه خلق دی چې په ولاړه ناسته او په ملاسته باندې د الله تعالی ذکر کوي او د ځمکې او اسمانونو کې په پیدا کېدلو کې فکر کوي. نو دا ګویا چې د عقلمند خلکو صفات ذکر کوي چې کم خلق عقلمند دي دوی به د الله تعالی نه دعا غواړي. ظاهره خبره ده، مونږ چې کله د چا متعلق واورو دا هغه وزیر اعلی دی او دا گورنر دی، نو مونږ کوشش کوو د هغه سره تعلق جوړو او بیا هغه ته خپل حاجتونه وایو چې زمونږ دا حاجت دی او زمونږ دا مشکل دی. دغه شانتي د عقل خاوندان چې هغه پوهیږي چې د ځمکې او اسمانونو پیدا کوونکی الله تعالی دی او مشکل کشا دی، حاجت روا الله تعالی دی، نو خامخا د الله تعالی نه خپل حاجتونه غواړي. دعاګانې کول حدیث شریف کې راځي چې د بدبختۍ په نښو کې یو نښه دعاګانې نه غوښتل دي. او دغه شانتي حدیث شریف کې راځي چې تقدیر چې دی دا بدلیږي نه مگر په دعاګانو سره. او حدیث شریف کې راځي الدعاء مخ العباده، دعا دا د عبادت مغز دی، یعنی د عبادت مقصد عاجزی، خپل عاجزی احتیاج پیش کول او سوال کول، دا د عاجزی انتها ده. د الله تعالی نه سوال کول زما دا حاجت پوره کا او دا حاجت پوره کا، فما دا مشکل راغلی دی، دا بیماری راغلی ده، نو دا هغه د عاجزی انتها ده. او حدیث شریف کې راځي که ستاسو د پیزار تسمه هم وشلیږي نو تاسو هغه هم د الله تعالی نه غواړئ. نو فرمایي چې تاسو د عقل د خاوندانو صفات ذکر کړئ چې دوی د الله تعالی نه هر وخت دعاګانې غواړي. بعض داسې هغه شیطانی خلق شته دی، دعا په باره کې د خلکو په ذهن کې وسوسې اچول، شکوک شبهات اچول، په دې ځای کې دعا مه کوه، په هغه ځای کې دعا مه کوه. نو دغه شکوک او شبهاتو اثر دی چې بیا دا دعا او خلق د دې دپاره غواړي چې الله تعالی پې رضا شي. نو چې ته دا شکونه واچې جو هغه د خلکو هغه عادت ختم شي، بیا څوک هغه دعاګانې غواړي نه. ځکه به هم کې خو په هر کس ته دي چې هر د جومات نه به څنګه وځو او کله به چې کېدی نو هغه زه د جومات د ګیټ نه بهر کېږم، هېڅ کار به زموږ نه وي،
هیڅ کار بنی لیکن زمون باندې داسي شیطان یو پرغز راوستی په جماعت کې سره د دینه چې شاید په دې پوره محله کې به د جماعت په شانتي یخ زیبل نه په دې ګرمۍ کې او بهر په نور باندې ودرېدل مونږ ته اساني او په دې یخ جماعت کې مونږ ته ایسارېدل او دعا ته انتظار کول دا مونږ ته هغه ګران او مشکل وي نو فرمای چې عقلمن خلک چې دی دوی د الله تعالی نه دعاګانې غواړي دویمه دعا ذکر کوي ربنا ای رب زمونږه انک یقینا ته چې من هغه څوک تدخل النار چې تا داخل کو جهنم ته فقط اخزیته نو یقینا رسوا کو تا دلره او جهنم ته داخليدل دا چون کې د کافر دي نو ګویا چې پدې کې د کفر رد وکړل شو او اثبات د توحید وکړل شو وما للظالمین من انصار او نبی د ظالمان د پاره څوک مددگار پدې کې هغه د شرک بالتصرف یا شفاعت قهریه پاغه شرک باندې رد وکړل شو چې د قیامت په ورځ باندې څوک په زبردستی سره د چا شفاعت نشي کولای ها الله تعالی چې وغواړي د چا په باره کې او د چا نه نو هغه له اجازه تور کې چې تاسو د دې کسانو په باره کې شفارس کولای شي نو هر کس د هر چا په باره کې شفارس نشي کولای نو بده کې د شفارس قهریه چې دا شرک ته د غیرت هم وکړل شو ربنا دې کې درېمه دعا ذکر کړي اے پروردگارا اننا سمعنا یقینا مونږ واوریدله منادیان د یو आवाज کون کې مونږ واوریدو یونادی چې هغه आवाज کولو لیل ایمان طرف ته پدې کې دا دعا هم ده او پدې کې اثبات د رسالت ته چې مونږ د پیغمبر چې आवाज کون کې او توحید طرف ته او ایمان طرف ته داغه دعوت مونږ واوریدلو او هغه دعوت سو ان امنو بربکم چې تاسو په خپل رب باندې ایمان راوړئ فآمنا نو مونږ ایمان راوړلو ربنا ای پروردگار زمونږه فاغفر لنا معاف کا مونږ ته ذنوبنا زمون گناهونه وکفر عنا سیئاتنا او ورجو زمونږه بدای زمونږه واړه گناهونه زمونږه ورجو وتوفنا مع الابرار او مونږه وفات کا د نیکانو خلقو سره د نیکانو خلقو په مرګتیا کې ینه مونږ لمرګ په دې حال کې راولا چې زمونږ ډله بندي زمونږ تعلق زمونږ اغا روابط د نیکانو سره ربنا یا رب زمونږ وآتنا او راکا مونږ ته ما هغه جنت وعدتنا چې تای وعده کړی د زمون سره علی رسولک په جبا د رسول خپل باندې ولا تخزنا یوم القیامه او د قیامت په ورځ مونږ مرسوا کوه مخکې دعا کې د ګناهونو مغفرت وغوښتلو او ندی دعا کې د جنت آغا طلب وکړل شو او فرمای انک لا تخلف الميعاد یقینا ته د وعده خلاف نه کې پیغمبرانو په خله باندې چې زموږ سره کوم وعده شي دا چې چا ایمان راوړلو او نیک عمل وکړلو پرهیزګاری اختیار کړله
دوی له الله تعالی د دوی سره الله تعالی د جنت وعده کړی ده، نو دغه وعده خلاف تنه کې. ربنا اے رب زمونږه، انک یقینا تو من هغه څوک تدخل النار چې داخل کیتا جهنم ته، فقط نو یقینا اخزیته رسوا کو تا دلرا، وما للظالمین من انصار او نشتره د مشرکانو د پاره ظالمانو د پاره څوک مددگار. ربنا رب زمونږه، اننا یقینا مونږه سمعنا واوریدلو منادیا یو आवाज کوونکې، یونادی چې आवाज کولو دعوت ور کولو لیل ایمان ایمان ته، ان د دې خبرې امینو چې ایمان راوړی بربکم پر خپل باندې، فآمنا نو مونږ ایمان راوړی دی. ربنا رب زمونږه، فاغفر لنا معاف که مونږ ته ذنوبنا گناهونه زمونږه، وکفر عنا او ورجو زمونږه سیئاتنا بدی زمونږه، وتوفنا او وفات که مونږه مع الابرار د نیکانو سره. ربنا رب زمونږه، وآتنا اورا که مونږ ته ما هغه جنت وعدتنا چې تای وعده کړی د زمونږ سره، علی رسولک په ژبه د رسول خپل باندې، ولا تخزنا او مرسوا کوه مونږه یوم القیامت د ورځ د قیامت باندې، انک لا تخلف الميعاد یقینا ته د وعدې خلاف نکې. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ د ناست په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د کامل عمل کولو توفیق راکړي. یو زنانه بیمار د اپریشن د دعا د پاره درخواست کړي دي. دعا وکړي پروردگارا تو ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. پروردگار صحت کامله او ته نصیب کړي. پروردگار د اپریشن د دوی کامیاب کړي. پروردگار دا غوي چې څومره علاج کولای کیږي دغه علاج پروردگار دا غوي د پاره د صحت سبب او ذریعہ وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.